لیګل څه مسله تا ته راپېښه شوې ده نو ته دغه وظیفه وکړه د دې په ذریعې سره به خدای پاک جل شانه د هغوی نه ستا دغه چې کوم عیب دی په تا کې دا پټ کړي او ته په هغوی باندې تېر شي. دا یو انګور د هغه چې دی خواښې روزانه چې دی هغه بېعزته کوي یا چې د هغې سره جنګ جګړې کوي نو دغه انګور د دغه وظیفه روزانه چې دی 7 ځلې وایي او په دغه خپله خواښې باندې د کف کوي نو دغه خواښې نه او د ضرر نه به دغه ښځه دغه انګور محفوظ وي. همدغه رقم یو ښځه ده هغه چې د خپل خاوند روزانه چې دی بېعزته کوي هغه لاچاره کوي هغې ته چې بدې ردې وایي نو دغه ښځه دی دغه وظیفه روزانه 7 ځل په دغه خپل خاوند باندې کف کوي نو دغه ښځه به د خپل خاوند د ضرر نه او د هغه د مشکل او مصیبت د رسیدو نه به دغه ښځه خدای پاک جل شانه د دغه وظیفې په ذریعې سره محفوظ کړي. په دې باندې ما خپله پریکټیکلي تجربې کړي دي او کم داسې کار چې جایز مراد وي هغه جایز مراد په دې سره پوره کېدی شي او د هر دشمن نه خدای پاک جل